په قبر کې د مړي د یخودو په وخت وینا. سبحان الله، زمونږ شریعت کې د هر ځي دپاره خپل ذکر شتي، خپله خبره ده، خپله مسله ده. کله چې یو انسان مړ شي او قبر کې کیږي، نو قبر کې د ایښودلو په وخت کې دا قیمتي دعا وایي. ډېره قیمتي او بهترینه دعا ده. نو راځئ چې ټولې په شریکه باندې واورو او یاد یې. په قبر کې د مړي د یخودو په وخت وینا. سبحان الله، زمونږ شریعت کې د هر ځي دپاره خپل ذکر شتي، خپله خبره ده، خپله مسله ده. په قبر کې چې وي د مړی ږدي نو دا به وی د عبدالله بن عمر روایت یې راوړی دی چې دا امام ابن ماجه راوړی. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل الميت القبر قال بسم الله وعلى ملة رسول الله. چې مړی به په قبر کې کله خلکو یخودو یا به رسول الله وسلم یخودون، هغه به دا وي بسم الله، د الله په نوم، وعلى ملة رسول الله، او د رسول الله وسلم په طریقه. معنی دا چې دا مړی موږ ښخو، د الله په نوم یې دې قبر ته کوزو او د رسول الله وسلم په طریقه یې کوزو. وی په بل روایت کې داسې الفاظ راغلي دي، دا روایت امام ابو داود امام ابن ماجه دواړو راوړی دی. بسم الله وعلى سنة رسول الله. ملت او سنت دواړو یو معنی طریقه. دا مړی موږ د الله په نوم دې قبر ته کوزو او په طریقه د رسول صلی الله علیه وسلم. او دا پارټیم کې داسې قسمه شرعي اذکار او خبرې الګ کېږي چې کله چغې چغارې ډېرې نه وي. زموږ طرفونو د پښتنو کله مړی ښخېږي دومره بد حالي که نه، ته خوښ او ته دې خوښ او هلکه دې او کش او بیلچه او دې ټیم کې شور نه یې پکار. ښه په ارام هر سړي د پته څه کول غواړي، څه کول نه غواړي. نو دې ټیم کې شور شغرب بس پکې ګپ شپ شروع کړي، چېرته وي او نه وي او څنګه، دوه دلته ونې خوا کې ولاړ دي او درې هلته ولاړ دي او څلور دلته ولاړ دي. دا نه مناسب. دا ټیم د الله د یادولو دی، د آخرت ته رایادولو دی. دا ټیم د عبرت د اخیستو دی چې وګوره زموږ یو ورور زموږ نه لاړ، دغه شان به یو ورځ موږ هم ځو. دا ټیم د خدمت دی. کوشش دا پکار دی چې د قبر په کنستو کې، د قبر په جوړولو کې، د مړي په ښخولو کې برخه واخیستی شي او الله په دې باندې لوی اجر ورکړي. څنګه چې ګوره ته یو مسلمان دپاره په دنیا کې کور آباد کړي، لکه اوس یو سړی دی تا وله کور جوړ کړو، که مالي مرسته دې کړي، بدني دې کړي، الله به اجر نه درکړي. دا دې مړي کور دی که نه، ژوندي له چې کور جوړ کړي الله تعالی اجر درکړي. مړی خو ډېر محتاج دی، په دې کې برخه اخیسته. خو په دې کې دا قسمه بعض خلک وایي نه دي چې دغه ټیم کې هم والعیاذ بالله لویي د زړه نه وځي، یعنې زما د کپړې به ګنده شي، په ما به دوړه ولګي. څه ګاډې ګاډې ته لیدلی مې که نه، بس پکې چې تکبر سره عادت وي والعیاذ بالله. او چې په مقبره کې د چا د زړه نه تکبر ونه وځي نو زم چې بل کم ځای کې به اوسي. یعنې دی خپل ځای ویني او خپل انجام ویني او بیا هم تکبر ته وګورئ، زما په کپړو به خاوره ولګي او په ما به دوړه ولګي. لکه پرېږده چې د خاورو کې ککړ شو، د خاورو سره عادت شو، هسې هم د خاورو لسو، هسې هم دغې له روان یو. ښه دا دعا تاسو واورېده، دا قیمتي او بهترینه دعا. د دغه شان بیاناتو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.